بله سلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب زه یو پوښتنه لرم. زه امریکا کې اوسېږم او دلته یو ځای کې کار کوم. د اودس زمینه م راته صحیح برابره نه ده، خو بیا هم هغه خپل اودس کوم، لکه پښې مې نه لمدومه. نو بیا زه تقریبا 4 وخته لمونځ مې زه په موټر کې کومه، ځکه ځای نشته چې زه لمونځ وکړمه. داسې ځای د تاسو لمونځ الله نه قبلوي، جایز نه ده. ځکه که تاسو خیال کړی وي موږ تاسو په دې وړوکوالي کې موږ تاسو ته ملایان وایي چې د قیام کول فرض دي په لمانځه کې. په فرض لمانځه کې چې څوک قدرت په قیام باندې لري او د یې په نیاسو باندې وکړي د لمونځ الله نه قبلوي. او داسې ځای کار مه کوئ خورې چې هغه ځای کې تاسو عبادت نشئ کولی. د الله جل وعلا عبادت او بندګي تر هر څه مخکې کړي چې الله په دنیا کې تاسو ته خوشحالیانې را مخکې کړي، رزق درته را مخکې کړي، په رزق کې برکت درته را مخکې کړي. د الله عبادت د مزدوري په خاطر مه شاته کوئ. خپل لمونځ په موټر کې دا جایز نه ده. په موټر کې کول، په نیاسو کول فرض لمونځ دا جایز نه ده. هغه د معذور انسان دپاره چې یو څوک مریض وي په ولاړه لمونځ نشي کولی، په نیاسه لمونځ شریعت جواز ورکړی چې دی وکړي. نو په موټر کې لمونځ کول د تاسو دپاره جایز نه ده. ته به خپل لمونځ په داسې ځای کې کوي، په خپل عبادت مو مه شرمېږئ. د الله جل وعلا د حق رب بندګان یاسته، د حق دین پیروان یاسته، د حق دین منونکي یاسته. په کوم ځای کې چې کار کوئ په هغه ځای کې د الله حق را مخکې کړه، خورې چې الله تاسو ته په ژوند کې خوشحالي را مخکې کړي. او یوه خبره درته کومه، د الله په ذات قسم چې څوک عبادت شاته کړي د مزدوري او د دنیا په خاطر، دا انسان دی بیا په خوشحالي پسې نه ګرځېږي. په ژوند کې بیا الله والله که خوشحالي درکړله، د خوشحالي ژوند به دې نه وي، سکون به دې نه وي، په رزق کې به دې برکت نه وي، په زندګي کې به دې برکت نه وي. د الله عبادت مخکې کړی. کله چې دې ګوره دا تاسې کله وخت د لمانځه دپاره اراده کوي، ګوره ډایرکټ وایي الله اکبر. څه معنی؟ دا تاسې مزدوري کوي، له دې نه د رب حق درته ډېر لوی ده. دا تاسې د کوم رب منونکي د دې حق وخت چې درته راغی را مخکې کړه. نو کله وخت چې که اودس کوي، د اوداسه دپاره دې خپل تصمیم ونیسه. پښې پرې مینځل فرض دي. بیا که د کار په وخت کې داسې بوټان دې اغوستلي وي چې هغه بوټان تر پونډیو بجیلکو پورته وي او پاک وي، بیا په هغو باندې مسحه کوه. مسحه چې دې کله وکړله بیا باسیمه لمونځ ورسره کوه چې پاک بوټان دې وي. او که چیرې بوټان دې واړه وي نو بیا د پښو پرې مینځل در باندې فرض دي. او یا د دې پر ځای د کار په وخت کې ماسي اغونده یا غټ بوټان پیدا کړه، دغه خو د حل لاره شته. کله وخت کې چې کار ته ځې، د کار په وخت کې کار نه مخکې د اودس کوه، پښې دې پرې مینځه، هغه بوټان پښو کوه، بیا چې د بل لمانځه وخت در باندې راځي اودس کوي، بیا په هغو باندې مسحه کوه، دا پروا نه کوي. اما د لمانځه کول په موټر کې درته جایز نه دي. صحیح ده؟ خو ځای مناسبه نه ده، لکه زه چې لمونځ ته ودرېږم دلته خو نارینه تېرېږي را تېرېږي، بیا دغسې یعنې زه مشکلات. ته پوهېږې دا د تا دپاره جهاد ده چې ته په داسې ځای کې لمونځ وکړې، یو ځای بغل ته ودرېږه، مخکې د یو شی درته ږده، مخکې داسې یا یوه خښته درته ږده، یا یو بلوک درته ږده، یا یو داسې اسې شی چې هغه د لمانځه مخکې د څوک تېرېږي چې په سنتو د عمل کړی. پیغمبر علیه السلام وایي تاسې یو ځای لمونځ کوئ، اول خو یې بغل ته کوه. ته پوهېږې خورې چې تاسې په داسې ځای کې لمونځ کوئ، تاسې مجاهدین یاسته، تاسې جهاد د رب عبادت په سرلوړي سره کوئ. په دې باندې مه شرمېږئ، په افتخار سره یې کوئ د خپل رب عبادت. الله اکبر. الله اکبر. او ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته مننه کوم. تاسو ته ښه وخت ورکړم. د رب عبادت د شرم په خاطر مه پرېږدئ. د رب عبادت په دې خاطر مه پرېږدئ چې دلته نارینه دي تېرېږي را تېرېږي، یو څه دي، یا د عیسویان دي یا کرشتن دي. الله په دې ځای کې چې ته رب ته سر په سجده باندې ږدې، دا د تا عظیم جهاد د خورجانې. الله اکبر. بشک جزاک الله.